سلامونه او مینه خوږو او نازنینو ملګرو، هیله ده چې تاسو راته ښه وئ، جوړ وئ، ژوند او زندګي مو ښه وي. نو دا هم له وعدې سره سم لومړی ویډیو درته جوړوم په کینماستر کې. کینماستر کې داسې ډول ویډیو درته جوړوم چې په هلیکوپټر کې تاسو باید لاړ شئ. نو لومړی ویډیو در باندې ګورم، زموږ انډیوال مې هلیکوپټر ته پورته کړی دی. نو ګورئ دغه ویډیو ده، تاسو ورته فکر وکړئ. نو ملګرو دغه دی، د هلیکوپټر چکر مې پرې ووهلو، نو ښه خوشحاله دی. نو اوس دغه څه ډول جوړیږي یا څه ډول باید موږ جوړ کړو. ګورئ نو هلیکوپټر کې روان دی، یورون سړی دی ځکه چې یاریږي. نو اوس دغه درته ښایم چې څنګه کولی شو کینماستر کې دغه موږ برابر کړو. ملګرو مخکې له دې چې په ویډیو پیل وکړو، تر څو تاسو ته موږ طریقه در وښیو، تر هغې دمخه زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب وروسته دغه د بیل نشان تاسو کلیک کړئ، تر څو زموږ د هرې نوې ویډیو څخه په وخت تاسو خبر شئ. نو پیلوو ویډیو، چېرته ځئ نه. نو لومړی موږ یو بکګراوند را اخلو. دا به زه ډیلیټ کړم. لومړی یو بکګراوند را اخلو، اینه وروسته بیا د اوکې کوو. دلته راځو، دلته میډیا باندې کلیک کوو. میډیا کې موږ هغه تصویر یا هغه منظره را اخلو چې غواړو په هغې کې موږ خپل سفر وکړو. زموږ هلیکوپټر په هغې ځای باندې لاړ شي. نو دا موږ لویوو. نو دا چې کله برابر شول، اوس دلته باید موږ سره هلیکوپټر په ګرین سکرین کې موجود وي. لکه ما راخیستی دی، ګرین سکرین کې زه را اخلم. نو کله چې ما را واخیست، نو زه دغه موبایل یو ځله سایلنټ کړم چې دغه مشکل پېښوي راته. ښه، ګرین سکرین کې مو چې کله راخیستی و، نو دا تاسو داسې وکئ چې د اضافي ورنه ډیلیټ کړئ. چې کلیک وکئ دا ډیلیټ شو، نو وروسته ګوته پرې ونیسئ او سر ته یې بوځئ. ګورئ دلته بیا راشئ، دې باندې کلیک وکئ او دغه ځای باندې کلیک، فول سکرین به شي. اوکې، اوس په همدغه هلیکوپټر باندې کلیک وکئ، کورمکي ته راشئ. کورمکي ته چې راغلی، د انیبل کئ. نو انیبل چې شو، ګورئ دلته کورمکي شو. نو اوس دا چې کله برابر شو، اوس که فکر مو وي دغه هلیکوپټر چې دی یوازې په همدغه ځای باندې څرخونه تاووي. ګورئ ځي نه. خو خیر دا به اوس زه درته وښیم چې څنګه کولی شو موږ یې حرکت ورکړو. نو دغه هلیکوپټر چې کوم ځای پورې وي، زه اوس هلیکوپټر پیدا کړم چې دی کوم ځای پورې دی. دغه ځای پورې دی. اوس بیا کلیک کوم، بیا تیپ سره اخلم په عامه اصطلاح، او پاس تصویر هم ډیلیټ کوم. وبخښئ، دغه موبایلونه کله کله لیوني کېږي. نو بیا هم بیا تیر اخلم، دغه تصویر هم ډیلیټ کوم، او کوز بیخته منظره هم یا هغه هم ختموم. نو ګورئ هلیکوپټر برابر شو. ګورئ هلیکوپټر برابر شو، خو باید اوس موږ حرکت ورکړو. حرکت لپاره تاسو دا باندې کلیک وکړئ. دلته دا کله مو چې دې باندې کلیک وکړم، نو اوس نو دلته موږ تاسو غلطي کړې ده، دغه تصویر مو لاندې کړی دی. ښه، دا به اوکې کئ. اوس راشئ، دل باندې کلیک وکئ. نو کله مو چې کلیک وکړ، باید دغه آپ وي. دا باید تاسو آپ کړئ، ځکه چې بیا دلته دغه یو نشان نه اخلي. لومړی سر کې چې تاسو راشئ، دغه باید فول سکرین نه وي. که فول سکرین مو کړه، بیا هغه کې نه اخلي. نو تاسو به راشئ، دلته به دا باندې چې کله مو کلیک وکړ، دا به خلاص کړئ. ګورئ دلته دغه بیاتي نشان، بیاتي نه کنجي نشان، دا به داسې بوځئ. ښه، کله مو چې بوتلو، نو تاسو به راشئ بیخته. بیخته چې کله را ورسېدئ، دا به داسې بوځئ. ګورئ لاړم.
دا به بیا چک مارک وکړئ. اوس یې ګورئ هلیکوپتر به حرکت کړی وي. ګورئ هلیکوپتر چې دی هغه حرکت وکړ یا روان دی. نو ګورئ دا به اوس ورک شي. ښه دا هم برابر شو. اوس به بیا لیر کې تاسو یو ویډیو اخیستی وي هغه هم په ګرین سکرین کې مو اخیستی وي، خو دلته دا مشکل دی چې کله زیات ویډیوګانې راولئ یا دلته ویډیو نه ښیي. نو دغه مو چې کله د دغه ځای پورې جوړه کړه، ګورئ هلیکوپتر مو په حرکت راوست، هغې وروسته به تاسو دغه سیو کړئ. ښه ملګرو ویډیو سیو شوله. اوس راځو میډیا باندې کلیک کوو، هغه ویډیو را اخلو چې موږ سیو کړې وه. نو ګورئ دلته هلیکوپتر چې دی هغه تش روان دی. نو کله چې هلیکوپتر لاړو بیا به لیر ته راشئ. تاسو باید یو ویډیو اخیستی وي په ګرین سکرین کې. اوس ګورئ دغه ویډیو ما اخیستې ده په ګرین سکرین کې خلاص ده شي. نو دغه ویډیو کله کله مشکل پېښوي. یو ځل به بیا ډیلیټ کړو او بیا به لیر ته لاړ شو او میډیا کې به بیا هم دغه ویډیو راواخلو په ګرین سکرین کې. ګرین سکرین کې ما اخیستې وه خو یلو سکرین ته مې اړولې ده. نو تاسو بیا اړولی شئ. اوس بیا کورمکي ته لاړ شئ یعنې به لیکئ او دلته برابریږي. ګورئ کله مو چې برابر کړ اوکې کړئ. اوس دلته ګورئ ملګرو درته ښایم دغې ساوند شته دی. دې ساوند به تاسو ختم کړئ. نو اوس دا دلته ولاړ دی. اوس موږ غواړو چې هلته ننه لاړ شي. نو موږ دلته یو ځل هلیکوپتر ماما چې دی هغه راولو، دغې سیستم ورسره برابروو. ګورئ دا برابر شو. اوس نو سر ته راځو، دغه باندې کلیک کوو او دلته یې ورکوو. کله مو چې ورک کړه دلته کلیک کوو، دغه کونجي باندې بیا راځو داسې دلته چې راغلو دا بیا لږ راوباسو. کوم ځای مو برابر کړه په هغه اندازه بیا راځئ. بیا لږ هلیکوپتر مخته کوو او دا بیا هم دلته دروو. بیا هلیکوپتر لږ مخته کوو او دا بیا هم دلته دروو. همداسې پسې ځو هم دلته دروو او بیا هم دلته او بیا هم دلته. یو ځل به نو دې ځای پورې بس دی. اوس دغه هم دلته کلیک کوو ډیلیټ. اوس ګورئ ملګرو ډکوو یې سر نه. نو ګورئ ملګرو په همدغه ترتیب سره دلته کېناست او هلیکوپتر کې روان دی، خلکو ته لاس جګوي چې ستړي مه شئ. نو په همدغې طریقې سره تاسو کولی شئ همدغه طریقه عملي کړئ. په همدې طریقې سره تاسو کولی شئ په هوا کې پروازونه وکړئ، په وریځو کې کښېنئ، همداشان هلیکوپترو کې او جنګي هلیکوپترو کې، تیارو کې. تاسو کولی شئ په همدغې ترتیب سره ډېر نور خپل پروجیکټ برابر کړئ. او انشاءالله په راتلونکي بله ویډیو کې ډېره ښایسته طریقه د کین ماسټر په اړه ده، هغه هم کولی شئ تاسو موږ سره وګورئ. نو تر هر څه مخکې باید زموږ یوټیوب تاسو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو له ښایسته او ګټورو او ښایسته ښکلو معلوماتو څخه برخمن شئ. تر بیا د الله په امان ښې شېبې